سلامونه دوستانو شیچاري نن غواړم تاسو ته یو ډول د سبزیانو مکروني پاخه کړم چې په کار ده ورته نیم کیلو د چرګ سینه او 1500 ګرامه مکروني پالک هم ورته په کار دي 250 ګرامه شین کدو هم یو دانه او تور بانجان هم یو دانه 2 دانې هم گازرې او پوڅکۍ مې راخیستې دي 400 ګرامه دلمه مرچ هم 250 ګرامه او بروکولی سه ورته ګلپي هم ویل کیږي 160 ګرامه البته سپین ګلپي هم کدانې پکې استعمالولای شي او درې ډوله هم ما مساله راخیستې ده خو بیا هم وایم مساله د تاسو خپل خوښه په خپل طبع سه هر رقم مساله استعمالوي ما په دې پیاله کې سره یو دانه پسته لیمو چې لیمو کتر دې ډېری لاشه ده لیمو اوبه مې ایستلې دي او ورسره مې تازه دڼیا میده کړې ده او وږه ورسره هم زنجفیل خو البته دې لپاره ما ورچولي دي دا هم دلمه مرچ میدګي ده چې دا کټوۍ ډېره خوندوره مزهداره او رنګ ډېر ښایسته کوي او دا هم زنجفیل او ورسره سره شین مرچ خو فکر کوم کورکمن هم لري دا مساله هم تور مرچ لري او سور مرچ لري دا خواړه څه ترخی مزهدار راځي او دا هم کورکمن البته په دې کې ما سره یو څه وچه دڼیا او تازه دڼیا هم ورچولې ده او په دې قاشق باندې یو قاشق مې هم روب ورچولې ده نو تر پای را سره ووسئ هیله لرم چې تاسو دا خواړه خوښ لیدونکو په دې کړای کې مې دا د غوړي واچول اوس په همدا ترکاریانې هر یو جلا بیل بل په غوړو کې سره کم البته مالیش څه غوړي ډېر راواخیستل چې مالی دا کار یې زر زر وسي خو بیا دا غوړي بیا ځینې لرې کومه ډېر غوړي خو معلومه ده چې ضرر لري دا به کدو ګازرې او همدا دا ترکاری دا ټوله به زه بیل بیل سره کوم په دیګي کې مې اوبه ایښي دي چې وایشي مکرونو او بیا یې په همدې لکه کاسې کې اچوم او دا ټوله پاخه شول سره شول مکروني وایشي دا د تاسو به راسره یاد شئ کله چې د سبزیانې ټولې سپۍ کړم تاسو هغه په اخره کې به بیا د غوړي نور ور واچوم او د چرګ سینه به بیا پکې راکړم د ګازرو سره د بروکولي هم ور واچوم او داسې خواړه چې دي په دسترخوان هم ښه ښکارېږي که ډېرې تریخي به اشتیا هم اشتیا یې ورته راځي داسې رنګارنګ او په مهمانیانو کې هم ډېر ښه ده دسترخوان ډېر ښایسته ښکارېږي زه په خپله دې شي ته ډېره توجه کوم افغانستان کې خو موږ معمولا مکروني ده کوچني مکروني یو رقم پخوو لا له لوبیا سره لا له کوفتې سره په سر یې چکه اچوو لا مستې وو هغه هم ډېر زیات خوندور دي خو دلته په اروپا کې بیا بیخي څو څو رقمې یې پخوي نو که دې سړي ته وګورو دا یو رقم اروپایي مکروني هم راځي خو دا که ورته وګورو هر څه زموږ په وطن کې شته زموږ په کورو کې شته څوک چې الیدی لري الیدی کې دا ټوله ترکاریانې لري نو کولی شو چې دغه یوه طریقه دغسې مکروني پاخه کړو او خپله یې کړو خپله پوڅکۍ هم سرې کړو دا پوڅکۍ چې دغسې سرې کوي او ورسره دې پکې چپس پاخه کوي ماشومان یې ډېر پسند کړي او فایده هم پوڅکۍ په سم وایي د غوښې هم خاصیت لري او فایده لري اوس مې ټوله سره یو ځای کړل وروسته یې بیا چې چیرې غوړي وویسته دا غوړي ځینې لرې که نه چې غوړي ډېر پکې پاته نه شي زه مطمئنه پاخه یې ډېر خوښېږي خوندور خواړه دي هم د ماشومانو خوښېږي هم د لویانو
آسانه لیدونکو دا د اوبه وایشېدې او مکروني مې ور واچو صرف مالګه مې ور اچولې ده او غوړي مې نه دي ور اچولي غوړي بیا هم تاسو خپله خوښه خو ځکه مې نه ور اچول چې د ترکاریانې خپله په غوړو کې سرې سوي دي او چرګ هم اوس ورته پخومه نو دغه له خاطر غوړي دلته نه استعمالوم د مکروني کې تاسو مثلا کله کولی شئ چې مکروني همدغسې وایشوئ په دومره اوبو کې وایشوئ چې هغه اوبه یې هم ټوټو نه کوي چې خاصیت و فایده یې له منځه ځي که نه باید کم اوبو کې جوش کړئ سر یې پټ کړئ چې پکې ښه په هغه اوبو کې پاخه شي لیدونکو همیشه ماته وایي چې ته داسې خواړه جوړوه چې وطني وي نو د ما په نظر چې دا کوم خواړه چې نن ما برابر کړي دي همدا ټوله شیان په افغانستان کې موږ لرو او حتی موږ په کورو کې لرو په حویلۍ کې موږ هلته په ګټې ګټې حویلۍ دي او ټوله ترکاریانې موږ په کور کې لرو او تازه مې دا د اوس ښه سور شو چرګ اوس به اور مې مړ کړی ده او اوس به همدا مسالې چې مې جوړې وې دا به ور واچوم مثلا یاد کې به د ریزه کړې پالک هم ور واچوم یو څه ډېر څه مې پرېښودل ډېر څه یې پکې راواړوم چې دا روغ ډېر څه پکې سور شي بیا یې چې چرګې ټوپ کړم اوس به ډېر څه مې د مسالو په دارو پکې واړول اوس به نو مکروني ور واچوم اوس به په غوړي کې کېږدم نو دا هم تیار شو دا تور بانجان خو له پوست سره مې ریزه کړې وه نو دا زیړ رنګ سور رنګ دا تور بانجان وطن چې ډېر ښایسته ښکارېږي دسترخوان هم پرې ښایسته کېږي خوند خو یې نو څه کوئ خوند خو یې طبعا خوندور دي او بیا زما هم خوښوي نو هغه رنګ یې ډېر ښایسته ده چې یو مېلمانیانو کې چې پاخه کړي دسترخوان به ډېر ښایسته شي اقتصادي ارزانه او خوندور اوس هغه لږ څه خام پالک چې پرې ایښی و تاسو کولی شئ دا هم په سر یې ور واچوئ او که تازه دڼیا غواړئ خو ما دا پالک خپله پرې خوښېږي دا به یې په سر لږ څه واچوو دوستانو دا هم خدای دې چې تاسو خوښ شي دا ډېر اسانه اقتصادي او خوندور خواړه دي خصوصا د خارج مسافرینو لپاره ډېر زیات ښه دي دا که تاسو یې پاخه کړئ مثلا په یخچال کې کېږدئ 2-3 ورځې ځینې استفاده کولی